د کابل په شمالي ترمینل کې له پاکستانه د راستنه شوو کډوالو لپاره د رئیس الوزرا د فرمان له مخې یو لنډمهالی پنډغالی جوړ شوی دی. د کابل په دې سیمه کې د 11مې امنیتي حوزې مسؤلین وایي هغه راستانه شوي کډوال چې شمالي ولایتونو ته روان دي له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې اوس ورته د سرپناه، خوراکي توکو، څښاک اوبو او درملو اسانتیاوې برابرې کړي دي. رئیس الوزرا د دفتر له خوا نه دلته ایات وټاکل سو، دغه ځای وکته، مهاجرین وکته. د رئیس الوزرا په حکم سره بیا دلته 50 خیمې د دې مهاجرینو لپاره منظور شوې، د طعام او د ټولو مشکلاتو لپاره دلته ترتیبات ورته ونیول شول. له پاکستانه راستانه شوي کډوال هم د سرپرست حکومت له مسؤلو چارواکو مننه کوي چې د دوی لپاره یې د دې پنډغالي ترڅنګ نورې ګڼې اسانتیاوې هم برابرې کړي او له دوی سره یې مرستې کړي دي. موږ ډېر د امارت ته خوشحاله یو، موږ سره ډېرې مرستې وکړې، موږ ته ځایونه راکړه، موږ سره ډېر ښه وکړه. 3 ټیمه ډوډۍ پر امارت ته پیسې په راکړې، د لارې کرایې نورې خرچې راکړې. ډېر امارت موږ سره ډېر ښه وکړه. دلته زموږ لپاره ډېر امکانات شته دي، ډوډۍ هم راکوي، خو زموږ ستونزه دا ده چې دلته په وطن کې داسې خاص د سرپناه ځای نه لرو. 40 کاله مو له هېواده بهر تیر کړي، بلد هم نه یو، له بلې خوا ژمی هم را روان دی، هوا ډېره سړه ده. د کابل د 11مې امنیتي حوزې مسؤل نصیر احمد احمدي وایي چې لا هم کډوال را روان دي او دوی هم ورته په دې لنډمهالي پنډغالي کې بشپړ تیاری نیولی دی. دلته خو هر وخت اوس یعنی بیګا تقریبا تر 80 کډو پورې دلته کډې راغلي شمالي ولایتو. دلته دغه خیمې، دغه 50 خیمې د مکمل ډکې سوې، خو سهار ټولې انتقال سوې. دلته خالي یوه شپه وکړي یا 2 شپې وکړي یا 3 شپې وکړي، دا داسې یو موقتي کیمپ مو ورته جوړ کړی ده. دلته د ډوډۍ الحمدلله مکمل مشکل حل ده. ډوډۍ موږ ورکوو، 3 وخته ډوډۍ ورکوو. همدغه رنګه کمپالې، فرشونه، د خیمو کې مکمل ترتیبات د امارت اسلامي لخوا نه مکمل ورته ترتیبات نیول شوي دي. له پاکستانه په ناڅاپي توګه د ډیر شمېر افغان کډوالو پر راتګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی، د نوو کډوالو راتګ به پرې لوی بوج وي.